السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل فیسبوک آیډي له هیکرانو څخه وساتئ. یعنې د خپل فیسبوک آیډي ستاسو له هیکرانو څخه محفوظه کړي. بیا که هر چاته ستاسو د آیډي نمبر او د هغه رقم یا نمبر یا ایمیل او د هغه رقم پاسورډ ور معلوم سي، بیا به هم دی ستاسو آیډي نسي خلاصولی او دی به ستاسو آیډي نسي در خرابولی. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه ښایسته د فیسبوک دغه ښایسته راز ځان ته معلوم کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ سئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ محفوظه کړئ، نو تاسو به وارې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. ګوره ملګرو زه غواړم چې دغه زما اکاونټ ده چې هېڅوک هم زما اکاونټ نه کړي راخراب او هېڅوک هم نه وکړي چې زما اکاونټ له ما څخه واخلي او زما اکاونټ دې خراب سي. که چیرې زه هغه سړي ته د خپل فیسبوک نمبر یا ایمیل او د هغه رقم پاسورډ ور وښیم، بیا به هم دی زما د اکاونټ نسي خلاصوی، دی به هېڅ چم هم نسي پکولی. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو په د آپشن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو لاندې ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې ولاړاست، دلته به تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې هم تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو دوه کاره وکړئ. ملګرو دوه کاره دي، دواړه کار به خامخا کوئ. دغه رقم به ګوره تاسو یوار راسئ، دلته به ملګرو تاسو راسئ سیکورټي اینډ لوګین، یوار به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیکورټي اینډ لوګ ان باندې کلیک وکړئ، دلته دوه اپشن دی تاسو درکوي. ګوره ملګرو یو راځي ویر یو هیو لوګ ان او د هغه رقم یې د ټو فیکټر. ملګرو ګوره دلته به تاسو راسئ وارې ویر یو هیو لوګ ان، دلته به په سی آل باندې کلیک وکړئ، ټول به تاسو ته در ښکاره کړي. ملګرو کله چې هم دغه ټول تاسو ته ښکاره سو، ګوره ملګرو که هر وخت تاسو یو ځای آیډي خلاصه کړې، اوس تاسو د بل ملګري په موبایل کې آیډي خلاصه کړې ده او تاسو هغه دورې نه ده لوګ آوټ کړې، هغه ستاسو آیډي استعمالوي او هغه غلط پوسټونه کوي یا د هغه رقم بل شی کوي، نو هغه تاسو دلته ډېره په اساني سره لوګ آوټ کولی سئ. نو ګوره ملګرو که مې هر یوه نه خوښ ښکاري، په دا درې ډاټ نښان باندې کلیک کوئ او د هغه رقم ګوره لوګ آوټ وي، هغه به له هغه ځای څخه لوګ آوټ سي او د هغه رقم که له ټولو څخه لوګ آوټ کوله، نو تاسو به دلته راسئ لوګ آوټ فرام آل سیکشن، په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم به دا لوګ آوټ کړئ. ګوره ملګرو اگر به په دې باندې کلیک وکړئ، دا به ټول لوګ آوټ کړي. اوس لوډینګ روان دی، یو څه ټایم اخلي. کله چې دغه پرس شو، بیا به دلته تاسو ټوټل اکاونټونه لوګ آوټ سي. نو لږ انتظار به ورته وکړو. کله چې دغه پرس سي، نو ګوره ملګرو د هغه رقم بیا تاسو راسئ په لوګ آوټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په لوګ آوټ باندې کلیک وکړئ، ټول به لوګ آوټ سي، صرف او صرف به ستاسو آیډي په دغه موبایل کې پاته وي، په نورو ټولو موبایلانو کې به لوګ آوټ سي. نو کله چې ملګرو تاسو دغه ور وښیاست، بیا به د هغه رقم تاسو راسئ و یوز ټو فیکټر، تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دویم اپشن دغه ده، کله چې تاسو غواړئ چې د خپل آیډي هر چاته ور وښیاست، د هغه رقم ایمیل نمبر پاسورډ هر شی ټول ور وښیاست، بیا به هم دی ستاسو آیډي نسي خلاصولی. نو یوز ټو فیکټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به ګوره تاسو راسئ، دلته به تاسو په ټیکسټ میسج اس ام اس په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به تاسو کنټینیو ووایئ. کله چې ملګرو تاسو کنټینیو ووایئ، ګوره ملګرو کله چې بیا تاسو هر وخت آیډي خلاصوئ، تاسو به ایمیل ورکوئ یا به نمبر ورکوئ او په لاندې خانه کې به پاسورډ ورکوئ. کله چې هغه پاسورډ ورکړئ، بیا به په دغه نمبر باندې 6 عدده کوډ ځي، بیا به هغه کوډ ورکوئ، بیا به ستاسو آیډي خلاصیږي. نو که چیرې دغه نمبر تاسو غواړئ چې بدل یې کړئ، دلته اډ فون نمبر هم بدلوی سئ. زه ورته یم د هغه نمبر صحیح ده، نو د هغه رقم به تاسو کنټینیو ووایئ. کله چې ملګرو تاسو کنټینیو ووایئ، ګوره ټو فیکټر روان ده. کله چې دا ټو فیکټر روان سو، اوس انټر د 6 ډیجیټ کوډ، اوس ماته 6 عدده کوډ راځي، دا کوډ به تاسو دلته ووایئ. بیا چې هر وخت ګوره تاسو آیډي خلاصوئ، یوار به تاسو ایمیل ورکوئ، بیا به نمبر ورکوئ، بیا به تاسو په هغه نمبر باندې نوی کوډ راځي او هغه نمبر به ستاسو سره صرف وي، بیا به تاسو خپله آیډي خلاصولی سئ. بیا چې هر چاته تاسو ایمیل پاسورډ ور وښیاست او د هغه رقم به هغه سړی به ستاسو آیډي نسي خلاصولی. نو زه ګوره 6 عدده کوډ کې ومه، نو ګوره ملګرو ماته هغه کوډ رالی، هغه کوډ ما کې ووالی، د هغه رقم اوس تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، اوس دلته تاسو وایي فار یور سیکورټي پلیز ری انټر یور پاسورډ ټو کنټینیو، یعنې خپل پاسورډ یو وار بیا ورکړئ. نو ګوره ملګرو زه پاسورډ ورکوم. کله چې ملګرو زه پاسورډ ورکړم،
دغه رقم به تاسو کنټینیو کوي. کله چې ګوره ملګرو تاسو کنټینیو وي اوس به دا ټو فیکټر چې دغه به تاسو په فیسبوک اکاونټ باندې ولګیږي. ګوره وایي ټو فیکټر از اون، یعنې ټو فیکټر دغسې کوم اپشن چې دغه اون سو. اوس چې کله هم ګوره تاسو دا یوه خبر تاسو یاد ساتئ، هر ځای چې تاسو فیسبوک اکاونټ خلاصوئ یو وارې به تاسو نمبر ورکوئ، بیا به پاسورډ ورکوئ. کله چې هغه تاسو لوګ ان وي بیا به په هغه کوم نمبر چې تاسو دلته ورکړو په هغه نمبر باندې به 6 عدده کوډ ځي. هغه 6 عدده کوډ به تاسو په هغه موبایل کې وي، یعنې په هغه موبایل کې وي هغه 6 عدده کوډ، بیا به تاسو ايډي خلاصیږي. کله چې هغه 6 عدده کوډ تاسو نه کې وي، تاسو هر چاته خپل موبایل د نمبر او پاسورډ ورشئ د خپل فیسبوک اکاونټ، نو هغه به تاسو ايډي نشي خلاصوي او نه به در خرابوي شي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپشن دا به د دې په ذریعه سره تاسو خپل فیسبوک اکاونټ د ټول عمر لپاره محفوظه کولی شي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.